بسم الله الرحمن الرحیم پروګرامینګ وذ سی پلس پلس دی پوینټرز ته راځو پوینټرز باندې خبرې کوو خو دې نه مخکې چې پوینټرز ولولو زه وایم راځم دلته څه کوم په میموري اډرسز یا په میموري اډرس باندې خبرې کوو او همدارنګه ویریبل په هغه کې څنګه سټور کیږي سمه ده لکه دا موږ سره ګوره ټولو مهم ټاپک ته چې مطلب تاسو پوینټر باندې پوه شئ نو دې شی د میموري اډرس او په دې کې څه شی کوم میموري اډرس او ویریبلز سمه ده میموري اډرس او د ویریبلز په کې څنګه سټور کیږي دې باندې موږ خبره کوو لکه کچېرې موږ راشو څه شته ام اس پین سمه ده ښه پین ته راغلم پین کې کچېرې موږ وګورو مطلب میموري داسې شی ورکړو سمه ده مطلب دا میموري فرض کړئ یا دا بس کوم لږ ورکوټي وکم سمه ده دا میموري فرض کړئ او په دې کې څه شی کومه دې کې موږ سره ګوره داسې ځایونه وي سمه ده ښه په دې کې موږ سره داسې ځایونه وي سمه ده نو میموري کې مطلب که چیرې وګورو ښه دا یو پیراګراف کوم نو دا که چیرې موږ وګورو دا موږ سره څه ده دا مطلب یو میموري فرض کړو د څه فرض کړو ښه ټکس راخلم دې نه او ټکس کې ورته وایم memory یا memory addresses سمه دا یو memory addresses دي هر یو کې موږ سره ګوره خپل اډرس پروت وي او په دغه اډرس کې موږ چې کوو موږ یو ویریبلز اخیستی شو او ویریبل چې شي کې موږ سره کله چې ویریبل جوړ شي موږ سره درې پراپرټیز خپلوي هغه پراپرټیز موږ سره کوم یو دي اول خو موږ سره چې شي دا اول موږ سره دا چې ویریبل ټایپ اف ویریبل سمه دا ټایپ اف ویریبل موږ اخلو صحیح دا ټایپ اف ویریبل او دویم نمبر چې دا دویم نمبر موږ سره دا څه شي دا نیم اف ویریبل ده ظاهره خبره په دې باندې تاسو پوهیږئ خو بیا هم موږ چې کو دا سیړو او دریم موږ سره چې دا memory address assigned to the variable ده دا کوم memory address د variable assign شوی ده memory address assigned to the variable سمه ده کوم میموري کوم اډرس میموري مطلب کوم د میموري کې چې اډرس ده دا کوم اډرس د زموږ ویریبل ته اساین شوی ده فار ایگزامپل زه راځم دا څه مینینګ ورکوي دغه درې واړه اول لازم زه یو ویریبل جوړوم کم ټایپ دلته جوړوم راځم اول ورته هغه کوم سمه ده دلته ویریبل جوړوم ویریبل مثلا ما انټیجر ایج واخیسته سمه ده دغه ایج کې ما څه شی وکړه ایج ته ما څه اساین کړه ایج ته ما مثلا زه وایم چې 20 کاله واخله ایج د دې پرسن سي یو پرسن د ایج مې واخیسته او دې ته مې چې 20 کاله اساین کړه او زه راځم د دې ویریبل مطلب میموري کې څنګه سټور شوی دا اوس دغه ویریبل او دغه ډیټا موږ سره چې دا شل پکې سټور ده د انټیجر ټایپ ده دویم چې دغه میموري ده کنه د میموري کې مطلب دغه یو ځای موږ څه دغه موږ انتخاب کړه دغه ځای مطلب دغه ځای کې څه شي د انټیجر ایج ډیټا موږ سره سټور شوی ده د دې مطلب دا به څه وي اول خو موږ سره چې کې موږ سره وایي چې د دې ټایپ راځي د ویریبل جوړیږي پکې اول څه ده د کوم یو ویریبل د ایج ټایپ ویریبل ده او ایج ویریبل د ایج په نوم او د کې څه د ټایپ څه د ټایپ موږ سره انټیجر ده او انټیجر کې کوم ډیټا موږ سره پراته ده هغه ډیټا موږ سره چې کې دغه ویریبل دغه میموري اډرس باندې پرته وي دا ډیټا زمونږه او د ویریبل خپل چې کې دا موږ سره دلته یو هغه اخلي اډرس اخلي او هغه اډرس کې موږ سره چې سټور کی هغه اډرس کې موږ سره مطلب شل اډرس باندې چې کې دغه ایج ویریبل جوړ شوی دی انټیجر ټایپ او شل موږ سره پکې ډیټا پرته ده سمه ده نو دې باندې تاسو پوه شئ مطلب چې انداسې دغه کوم اډرس چې دا موږ سره جدا اډرسز دي مطلب په میموري کې او د میموري کې موږ سره چې ویریبل سټور کیږي او ویریبل کې موږ سره چې ټایپ اف ویریبل وي نیم اف ویریبل وي میموري اډرس اساین ټو د ویریبل وي راځو ډایرکټ جمپ کوم څه شي دا خپل ډیټ سی پلس پلس پروګرام ته واقعي کې موږ دغه اگزامپل کارګو چې د ایج ویریبل دغه اډرس موږ څنګه اساین کوو اوس راځو دغه سیکنډ ټاپک ته چې موږ اډرس باید څنګه اساین کوو نو د لیکو how to access the address of a variable سمه ده how to access the address of a variable the address
of a variable is accessible by the help of end operator. تاسو end operator ورته وایي، سمه ده. د end operator په واسطه موږ څه شي کوو؟ د یو variable هغه کوم ځای چې د مشخص ځای چې د هغه موږ اکسس کولی شو. څنګه که چیرې موږ وایو همدغه integer age type variable مو واخیسته او دې کې مې چې 0 ورته سټور کړل، سمه ده، مطلب 0 کلنه ده هلک. نو د دې مطلب دغه variable اوس دغه ځای څنګه پیدا کولی شو؟ که چیرې زه ورته وایم سی آوټ کړه، موږ سره سی آوټ کې څه شی وکړه؟ دغه end operator واچوه، end operator نه وروسته age واچوه. نو دا موږ سره چې وکړي دغه موږ د age operator سره کوي، د دې موږ سره دغه کوم address چې ده دغه end operator څه کوي؟ موږ سره دغه age variable ته وایي چې د دې address موږ ته راکړه د میمورۍ نه، چې میمورۍ کې کوم ځای کې دا سټور شوی ده age variable په کوم address باندې. تاسو address باندې پوه شوئ؟ دلته ګوره که چیرې تاسو وګورئ address څه شی ده؟ دغه last shell address ده د age، مطلب ما ځانه ورکړه او shell value پکې پرته ده او دا integer type ده. نو راځو df c++ ته او ګورو چې مطلب د age variable کوم ځای کې پروت ده، مطلب میموري address کوم یو ده. نو راځم df c++ ته او دلته ورته لیکم چې integer age مې واخیسته او age ته مې چې اساین کړه shell اساین کړه. زه راځم ورته وایم چې اول دغه ویلیو پرنټ کوم سی آوټ age او بیا یو انلاین اخلم او دې نه وروسته څه کوم؟ ښه دا راځم زه وایم دا پرنټ کړه ما سره. ګوره موږ سره چې شل پرنټ کړل، سمه ده. نو دې نه وروسته که چیرې زه وغواړم که چیرې دلته ورته /n/t واچوو دا به ښه شي. سمه دلته راغی او دې نه بعد چې کوم ویډیو زموږ د دې نه بعد موږ سره څه پرنټ کول دي؟ print the address of age variable. سمه ده. راځو پرنټ کوو د address د کوم variable؟ د age variable address پرنټ کوو. age کوم یو دا variable. نو دې variable address پرنټ کول لپاره موږ څه کوو؟ موږ د end operator ما درته لکه مخکې چې وویلې څه کوم د address operator په نوم هم دلته د C++ کې څه په نوم یادېږي؟ د address operator په نوم یادېږي. نو راځم د address operator ورته پاس کوم او څه کوم دغه کوم variable چې کوم میموري کې address باندې پروت ده دغه موږ اکسس کولی شو. سی آوټ کوو، زه ورته وایم چیکه دغه address operator واخله او دې کې age دغه age variable سره راکړه ماته address راکړه او دې نه مخکې زه چې کوم ورته /t او دا پرنټ کړه. که چیرې موږ دلته وګورو، ګوره څه شی ده؟ شل موږ سره د میموري کې د دې شل ویلیو ده او په کوم اډرس باندې پرته ده؟ په دې باندې 0.6.f.f.e او 0.c. دا موږ سره چې دا موږ سره اډرس شو، سمه ده. دې نه وروسته زه وایم چې دې باندې پوه شو چې څنګه د یو ویریبل اډرس اکسس کو. فار ایگزامپل لازم دویم ویریبل ما ډیکلیئر کړ د سیش ټایپ، زه وایم چې کا کریکټر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کا او دې کې څه واخله ا واخله او ا ته اساین کا ا ته ما سره مطلب اس اساین کا، سمه ده. نو دې نه وروسته زه ورته وایم چې سی آوټ کا ما سره دغه اس پرنټ کول لپاره ا پرنټ کا، سمه ده. انلاین واخله او بیا سی آوټ کا ما سره چې د اډرس اپریټر او دې نه وروسته د کوم اډرس د څه اډرس د ا اډرس ماته راکړه او دا رن کړه پروګرام کمپایل او رن، سمه ده. ګوره چې وایي ها انلاین اډرس اف ا کریکټر اف ا. ها د دې اډرس موږ سره راغی، ګوره خو دلته به یې څه کوم /n/t کمپایل او رن. ها د اډرس موږ ته نه راکوي د اس variable address د a variable د a character type ده. ها character type ده، سمه ده. خدي من تاسو پوه شوئ لکه خدا تاسو سکیپ کوي د دمه راخلی. نو دې باندې تاسو پوه شئ چې ایج اډرس موږ سره څنګه پیدا شي د اډرس اپریټر په واسطه. او که چیرې تاسو وګورئ دغه اډرس چې موږ ترې کوي دا په کوم فارمیټ کې وي؟ دا په هیکزا مطلب د هیکزا ډیسیمل فارمیټ کې وي. کوم یو؟ هیکزا ډیسیمل. هر یو اډرس په کوم فارمیټ کې وي؟ هیکزا ډیسیمل فارمیټ کې وي. نو دې باندې تاسو پوه شئ چې مطلب میموري کې څه شي کېږي. که چیرې موږ ام اس خپل پروګرام د بیرته راشو، موږ سره چې کېږي د میموري کې چې کوم ده دا موږ سره چې کېږي
میموري کې داسې یو ځای موږ سره نیول کیږي دا ویډیو کې سٹور کیږي او بیا چې کیږي دغه ایج اپریټر څه د ایج ویریبل چې موږ جوړ کړی دا چې پوینټینګ کیږي مطلب دغه کې یو اډرس وي کنه دی اډرس کې موږ سره یو ویډیو پرته وي او دا ویډیو به د کوم ټایپ وي یو ټایپ موږ سره موجود چې هغه موږ سره انټیجر ده ما خسته یو انټیجر ټایپ ډیټا ده ایج ویریبل دا ایج ویریبل څه کړی دا موږ سره یو ځای خپل کړی دا مطلب میموري کې یو اډرس خپل کړی او هغه کې موږ څه سٹور کړی هغه کې موږ شل چې دا د قیمت چې دا موږ سٹور کړی په دغه میموري باندې دی باندې پوه شوي تاسو انټیجر ټایپ ډیټا ده د ایج په نوم ویریبل ده او د موږ سره چې کړی یو ویریبل مطلب یو ځای خپل ځان ته هدا کړی لکه دا ځای مطلب تاسو فرض کړئ او دغه موږ سره څو ویډیو پراته ده دغه موږ سره شل ویډیو پراته ده سمه ده ګوره شل ویډیو پراته ده نو راځو موږ بیا څه شته راځو پوینټر ویریبلز ته اوس پوینټر ویریبلز موږ سره څه شته بسم الله الرحمن الرحیم او راځو ګوره پوینټر ویریبلز ما ته ویل چې ویریبل تاسو پوه شو چې میموري اډرس څه شي د کمپیوټر کې او همدارنګه د میموري اډرس یو ویریبل سٹور کو په دې میموري کې نو دا کوم ځای کې سٹور کیږي مطلب کوم ځای کې سٹور کیږي مطلب میموري اډرس باندې سٹور کیږي کنه ها نو دین ورسته زویم پوینټر ویریبل چې دا یو ویریبل ده یو ام ویریبل which holds the memory address سب موږ سره هولډ کوي میموري اډرس هولډ کوي ځان سره ګوره موږ الته ډایرکټ میموري لکه ویریبل موږ جوړ ک هغه موږ سره چې و هغه موږ سره ټایپ و نیم و او همدارنګه میموري اډرس به و ډایرکټ به سٹور کېده پکې خو دې کې موږ چې کوو دې کې موږ پوینټر ویریبلز اخلو پوینټر ویریبلز د اډرس ور پاس کوو نو څه کوو پوینټر ویریبلز اخلو پوینټر ویریبلز ته د اډرس ور پاس کوو د څه شي د یو انذر ویریبل دی یو بل ویریبل فار ایگزامپل څه وایم چې شي کا خډیپ سلبس لازم او دلته ورته ګوره د مثال په توګه دا ختمول غواړم دلته وایم چې انټیجر a ما سره چې دا یو ویریبل ده او a کې ما سره څو پرو ده a کې ما سره 10 پرو ده دغه زه ورته دغه 10 څخه دغه 10 دا ګوره موږ سره چې جوړ شي په ویریبل کې په میموري کې موږ سره د a په نامه ویریبل جوړ شي او هغه کې موږ سره چې لس ویلیو پرته ده او هغه کوم ټایپ ده د انټیجر ټایپ ویلیو ده خو کچېرې زه غواړم چې دغه a ویریبل اډرس د سٹور شي یو بل ویریبل کې چې مطلب وروسته به زه په پروګرام کې یوز کوم نو د دې کنسپټ لپاره راځم زه چې کوم زه ورته یم چې دغه د انټیجر څه شی واخله اډرس یا نه انټیجر a یا انټیجر x واخله د x کې چې کومه دغه تر یو سټریک اخلم او سټریک څه شی کوم سټریک د څه کې ګوره ډایرکټ a هم اډرس اف a هم اخیستل شي خو نه ضرورت هم اډرس اف a ډایرکټ ماخله ضرورت هم چې اوس x کې من سره سټور کا x کې من سره اډرس اف a سټور کا نو دا څه معنی لري دا لري چې مطلب a ویریبل می واخسته او ویریبل کې می 10 ویډیو سٹور کړل او دې ویریبل چې کوم یو اډرس باندې سٹور شوی دا ویډیو نو زه هم چې دغه a ویریبل خپل یو هغه واخله دا کوم میموري اډرس چې دا دغه 10 ویډیو موږ سره مراخله نو دې چې کومه ګوره یو بل ویریبل واخسته د سټریک x مول واچو دا موږ سره چې کی دا موږ سره اصلا پوینټر ویریبل دا او دې کې موږ سره چې سٹور دا د اډرس اف a ویریبل سٹور دا سمه ده او کچېرې راځم د لپاره چې مطلب دغه یا خو دا ویډیو پرینټ کول غواړم او یا چې کوم اډرس میموري اډرس پرینټ کول غواړم نو د لپاره موږ سره دوه طریقې دي اول خو دا ده چې ګوره print the content of a variables د کنټینټ پرینټ کول لپاره موږ سره څه شي دي موږ سره دا دي چې static we use static before the variable د کنټینټ پرینټ کول لپاره موږ چې یوز کوو دا static یوز کوو د دې نه مخکې چې مطلب دغه میموري اډرس موږ پرینټ نه کوو موږ کنټینټ پرینټ کوو چې کوم ویریبل کې سٹور دی د x ویریبل کې نو دا چې کوم موږ کچېرې دغه کنټینټ پرینټ کول غواړو نو موږ به چې کوو static x یوز کوو ولې ځکه چې ګوره static x کې موږ چې کنټینټ پرو ده ولې x کې موږ سره څه پرو ده اډرس اف a پرو ده په دې لپاره راځم ګوره زه پرینټ کوم ورته ام سی اوټ کوم ته وایي چې the value in a variable is equal to what مارته ویل کنه static نه ورسته موږ څه کوو x یوز کوم او انلاین اخلم اوس دا راځم چې کوم دا run compile او run کوم ګوره چې وي the value in a variable is equal to 10 ویلیو موږ سره ویلیو کنټینټ موږ ته لاس ته راکړل کچېرې زه غواړم دغه څه کوم هغه پرینټ کوم د کوم اډرس چې دا د
یا memory address memory address of what of a variable is equal to دلته موږ سره ویلیو پرینټ کوي نو ویلیو پرینټ کولو نه زه راځم دا ځای لرې کوم او دې کې a لیکم سمه ده چې string شي موږ سره او دلته ورته څه پاس کوم دلته ورته وایم چې موږ سره ډایرکټ x پاس کا موږ سره څه موږ سره موږ پاس کوو کمپایل او رن کا کمپایل او رن وروسته ګوره موږ راغلو څه شی ده a variable د 10 پکې پروت ده او د a variable چې کوم memory address هغه څه شی ده 0 hexadecimal number ده 0x/FFE04 نو دا موږ سره چې و دا موږ سره pointer variable و کوم چې موږ سره دغه address هولډ کې ځان سره لازم دویم example باندې کار کوم دویم پروګرام داسې پروګرام زه لیکم سمه ده بیا explanation به درته وروسته وکم زه راځم زه ورته وایم چې وکړه دلته وایي چې integer static pointer دپاره pt یا pointer ptr اخلم سمه ده pointer variable دې باندې تاسو اسانه پوهیږئ او integer a نه مثلا ما واخیستله چې value په نوم variable ما واخیسته او زه چې کوم دغه pointer variable کې څه کوم pointer variable کې څه سټور کوم زه دغه address of value سټور کوم دی باندې تاسو پوه شوئ ما pointer variable واخیسته اوله مې واخیسته pointer variable ګوره دې نه وروسته مې چې ساده variable واخیسته او دې کې چې pointer variable کې مې بیا address سټور کړ د value راځم ګوره دې چې وایم زه وایم څه وکړه اول داسې کړه چې cout کا ما ته ووایي چې enter data دغه موږ چې واخلي ګوره موږ سره چې کنټینټ اخلي کنه موږ ګوره static p مې یوز کړی ده که چیرې دا زه ګوره راشم کمپایل او ران کړم static p موږ سره وایي چې غلط ده cn static p pointer sorry ptr ګوره 10 موږ نه کنټینټ واخیستل ولې ځکه چې static p یوز کړی که چیرې pointer تاسو just pointer یوز کوئ pointer کې موږ نه څه اخلي pointer کې یو چی وایي هغه memory address پې پروت ده تاسو دلته کنټینټ نشئ ورپاس کوئ نو دې کې باید تاسو خیال وي سمه ده او دې نه وروسته چې ورته وایم cout کوم زه ورته وایم چې value of variable څه شی اوس دلته پرینټ کوی شو موږ هو بالکل پرینټ کوی شو value of variable څه شی ده موږ سره a end line sorry cout memory yeah address of variable and memory تاسو confuse نشئ سمه ده او پرینټ کوم سره چې اوس کچیر زه ادرس پرینټ کول غواړم نو څنګه باید پرینټ کوم زه لمه کنټینټ اخلي static pointer مو یوز کړو کنه کچیر موږ اډرس اخلو اډرس لپاره مرته څه ویلي just pointer variable یوز کا pointer دغه کم static p یوز کړای pointer variable دغه موږ سره چې پر دغه ویلیو خپل پرته ده او کچیر موږ دغه pointer just pointer ګورو ویت او static دغه موږ سره چې اډرس پرته نو موږ اډرس پرینټ کول غواړو نو موږ باید څه یوز کو ptr باید دلته یوز کو کوم یو ptr کوم چې پوینټینګ څه ده اډرس memory address ده of value variable سمه ده راځم دا پرینټ کوم ګور انټر ډیټا زه ورته هم چې کا سل واخله سوري دلته یو انلاین باید یوز کړی وای بلکې کوم ځای کې دا دلته یو انلاین واخله ګور چې وای انټر value دا پر 1000 a value of variable is equal to 1000 address of variable in memory is دا یو دا چې دا موږ سره هغه memory address ده او دا موږ سره value ده دا موږ سره د pointer concept و وروسته پروګرامونه به کار کوو ان شاء الله د دې نه وروسته چې کوم ټاپک دا موږ سره چی وي هغه به د void type pointer وي د څه شي د void type
هغه لولو موږ سره چې شی ده وګوره موږ سره ګوره پوینټر ویریبل موږ پوینټر د پوینټر ویریبل په واسطه چې سي ان واخسته او بیا هم چې ویډیو پرینټ کړل او پی ټي ار میموري اډرس پرینټ. والسلام.